السلام علیکم ملګرو. عمران خان باره کې نواز شریف د زرداري د صفا خبره کړې د موږ عمران خان سره مقابله نشو کولای، ځکه چې عمران خان سره موږ وي صفا ټول کې ویل د موږ عمران خان سره مقابله نشو کولای. دا ویلي د موږ هغه سره مقابله نشو کولای. نو د باره کې مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو کمپلیټ تاسو ګورئ. مخکې ملګرو سره هم شریک د فټیا کارکونانو سره او بل خبردار په جیل کې عمران خان سره د ډېر اهم شخصیت ملاو شوی دی. نو د باره کې سره خبره کوم. نو زردادي نواز شریف دا ویلي دي موږ د عمران خان سره مقابله نشو کولای. ټول د غټو فاټول دا صفا خبره کړې ده. د عمران خان سره خلک هم ډیر دي، عمران خان ډیر خلک سپورټ کوي. نو عمران فټي د غټه فاټي ده، نو موږ هغه سره مقابله نشو کولای. نو هغه چرته جلسه وکړي، نو هغه سره ټول چغې ناري وي چور. نو د باره کې هغه د خپل جلسې نشي کولای. نو هغه د پوره آرډر ملاو شوی دی جلسو. نو د فټي ولته هغه ته له آرډر نه ملاو شوی. نو هغه نظام په بدین ده، نو هغه سره دومره عوام مینا کوي. نو نواز شریف دی زرداری دی، نو هغه ډېره غټه منصوبه جوړه کړې وه. نو هغه عمران خان څنګه ناکامه کړه. نو هغه دا ویل عمران خان باندې ډېر الزامونه دي. عمران خان که چیرمن جوړ شو موږ به د فټي بیټ نشان وموالو او عمران خان به ختم کړو. نو عمران خان هغه څنګه سوچ وکړ، عمران خان خپل وکیل چیرمن کړو. نو هغه باندې عمران خان هغه سره دی یو لار و. نو هغه دی عمران خان هغه ټول ارمانونه ختم کړو. نو هغه ټول منصوبې ناکام کړي. عمران خان ډیران سوچ کړي، نو خپل وکیل چیرمن کړو. او عمران خان باندې ډیر الزامونه دی وجه عمران خان خپل وکیل چیرمن کړو. نو او بل خبر دا عمران خان سره په جیل کې ډیر اهم شخصیت ملاو شوی. نو په جیل کې نو عمران خان کې دی چې تاسو ډیر زر ویني د عمران خان د جیل له هم راوځي. د څو ورځې کې عمران خان سره ډیر اهم شخصیت ملاو شوی. نو فتح به دا ورسته په نیکسټ ویډیو کې پته لګي. نو عمران خان به کې زر راکلا شي. نو د فټي کارکونانو د پر ډیر غټه ته خوشحالي خبره هم د کې د عمران خان سره ډیر اهم شخصیت ملاو شوی په جیل کې. کامې د فار د فټي مولا نواز شریف دي نو ډیر غټ کوششونه شروع کړي دي عمران خان راوغورځو. نو عمران خان داغه د فار ډیر ران سوچ کړي، خپل چیرمن خپل وکیل چیرمن کړو. نو هغه ارمانونه هغه دي تاسو فټي مولا هغه ډیر غټ فرند جوړ کړي، نو هغه ناکام شول. نو ټول خلک عمران خان سره ولاړ دي، عمران خان سپورټ کوي. نو ټول خلک هغه د صفا خبره کړ د موږ عمران خان سره مقابله نشو کولای. عمران خان سره ډیر غټ خلک دي. عمران خان د ویډیو کتلو ډیره مهرباني کوي. زمونږ د یوټیوب فیسبوک پیج باندې ګوره، فیسبوک پیج سره فالو کړئ، فیسبوک یوټیوب باندې ګوره، یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. دا ویډیو کتلو ډیره مهرباني. والسلام.